بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو زړه ته نږدې زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ روغ به یې. اشرف شریفي یم او تاسو ته په نن درس کې د شریف انګلیش اکیډمي پر یوټیوب چینل باندې یو نوی درس وړاندې کوم. هیله مند یم چې زموږ تیر درسونه به مو هم زده کړي وي او یو څه به مو ترېنه اورېدلي وي. نن به موږ تاسو په دې برخه کې راځو د لیټس ټاک راځي چې خبرې وکړو، چې دا تر ټولو نه اساسي ده په انګلیش کې چې څنګه کولی شو موږ تاسو د یو چا سره خبرې وکړو. مخکې له مخکې یادوري کوم، موږ په خپل چینل کې پلی لیسټ لرو، کولی شئ هلته لاړ شئ، د هر بخش ځان ته درسونه تعقیب کړئ وګورئ، او زموږ د تشویق حمایت لپاره کافي ده چې فقط چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ لا د حل لارې ته وهڅېږو. زه نن به موږ تاسو یو څو مهمې محاورې لرو چې دا به تاسو سره انشاءالله شریکو. ایک پوښتنه کوي چې where are you؟ where are you؟ یعنی مطلب یې دا ده چې تاسو چیرې یئ. مثلا تاسو چاته زنګ کوئ where are you؟ تاسو چیرې یئ؟ صحیح شو؟ هغه ورته وایي I am in the kitchen. فکر مو وي په دې ځای کې چې موږ په انګلیش کې یو قانون لرو، کله هم چې د سی ایچ توري څخه مخکې ټي توری راسي نو بیا به دا ټي نه تلفظ کېږي. نو دلته موږ تاسو وایي کچن. کچن صحیح شو؟ هغه ورته وایي where are you؟ ته چیرې یې؟ دی ورته وایي I am in the kitchen. زه په اشپزخانه کې یم. I am in the kitchen. زه په اشپزخانه کې یم. بیا پوښتنه ترې کوي what are you doing؟ what are you doing؟ تاسو څه کوئ؟ تاسو څه ترسره کوئ؟ یعنې مطلب دا چې تاسو څه کوئ. what are you doing؟ تاسو څه کوئ؟ دی ورته وایي I am cooking dinner. I am cooking dinner. زه د ماښام غذا تیاروم. I am cooking dinner. زه ماښام غذا تیاروم. صحیح شو؟ کولی شئ ته په دې ځای کې وایي I am cooking the lunch. یعنې زه ماسپښین غذا تیاروم. کولی شئ ته په دې ځای کې وایي I am cooking breakfast. زه سهار ډوډۍ تیاروم. نو dinner مطلب دا ماښام غذا، او breakfast مطلب دا سهار ډوډۍ، او د لانچ مطلب دا د غرمې ډوډۍ. صحیح شو؟ بیا پوښتنه ترې کوي where are Belle and Mary؟ where are Belle and Mary؟ وایي بیل او میری چیرې ده؟ دا دواړه نومونه دي، خاص نومونه. نو په دې خطر باندې که ستاسو فکر وي ما دواړه په لومړني توري غټ لیکلي دي. صحیح شو؟ په یاد ولرئ چې خاص نومونه په هر ځای کې غټ توري باندې لیکل کېږي. وایي where are Belle and Mary؟ دغه بیل او میری وایي دوی چیرې دي؟ صحیح شو؟ دی ورته وایي ګورئ بل ځای هم زه تاسو ته وایم په ګرامري موضوعاتو باید تاسو ځان پوه کړئ. ولې په دې ځای کې نه دي چې where is Bill and Mary؟ تاسو باید پوه شئ ځکه چې دلته بیل میری دوه کسه یاد شوي دي. نو چې وخت دوه کسه یادېږي دوه په خپله څه ده؟ جمع ده. نو د جمع دپاره موږ تاسو to be verb are کاروو. کله چې د یو کس پوښتنه کېږي نو بیا به is وایي. مثلا که چیرې د بیل پوښتنه کوي نو بیا وایي where is Bill؟ یعنې بیل چیرې ده. کله چې دوه نفره سو بیل او میری سو نو بیا به دلته are استفاده کوي. where are Bill and Mary؟ یا مثلا ته where are Ahmed and Mahmoud؟ اما که ته چیرې د یو کس پوښتنه کوي، که چیرې ته صرف د احمد پوښتنه کوي ته وایي چې where is Ahmed؟ صحیح شو؟ دلته دوه کسه مطلب دی. where are Bill and Mary؟ بیل او میری چیرې ده؟ هغه ورته وایي they are in the living room. they are in the living room. هغوی په هغه کوم ځای کې چې دوی اوسېږي ژوند کوي په هغه اتاق کې دي. صحیح شو؟ they are in the living room. هغوی د هغه ژوند کولو په اتاق کې دي. صحیح شو؟ دی بیا پوښتنه کوي what are they doing؟ what are they doing؟ اوس بیا ولې په دې ځای کې are کارول شوی؟ ځکه چې په دې ځای کې زموږ ستاسو دغه سبجیکټ پروناون جمع راغلی ده. صحیح ده؟ یعنې هغوی هماغه دوه کسه دي. که چیرې د یو کس په اړه وي نو بیا به چې what is he doing؟ هغه څه کوي؟ یا what is she doing؟ هغه ښځه څه کوي؟ نو چې دلته اشاره ډیرو کسانو ته ده، له یو څخه چې ډیریږي جمع راځي بیا به ته are کاروي. what are they doing؟ صحیح شو؟ او ته دې ځای کې داسې هم نشي ویلی چې what are he doing یا what are she doing؟ نه، دلته چې دی راځي دی له یو څخه ډیرو ته کارول کېږي نو دې طرف ته به هم are کاروي. دا خیر ګرامري موضوعات دي، حتما تاسو پرې پوهېږئ انشاءالله. what are they doing؟ هغوی څه ترسره کوي؟ they are watching TV. ولې په دې ځای کې do نه ده راغلی what are they do؟ نه، ځکه چې دلته دوی پوښتنه کوي چې هغوی اوس فعلا د څه شي په حالت کې دي، اوس هغوی فعلا څه کوي، یعنې جاري زمانه ده. هغه ورته they are watching TV. بیا په دې ځای کې تاسو فکر وکړئ ټي سایلنټ ده، ځکه چې ما تاسو ته همیشه ویلي د سی ایچ نه وروسته شاتنی توری که کله ټي راځي ټي نه تلفظ کېږي. نو ته به وایې they are watching TV. هغوی د تلویزیون کتلو په حالت کې دي.
بیا دلته دی پوښتنه ترې کوي where is the cat کیټ چیرې ده کیټ هم یو ویلی سمو تاسو یعنې دغه کیټ چیرې ده که نه she is in the dining room هغه وایي په د اوسېدلو په اتاق کې ده نه په بخښنې سره she is in the dining room هغه د غذاخوري په اتاق کې ده صحیح سو اروپا کې زیاتره خلک همدا زیاتره نه بلکې ټول د هغوی د ژوند کولو اتاق جلا وي د هغوی د غذا خوړلو اتاق جلا وي یعنې هر څه د هغوی جلا وي نو د غذا خوړلو چې هغوی ورته راټولېږي په موږ یو ځای ډوډۍ خو هغه ته ویلی سي ډینینګ روم صحیح سو هغه اتاق ته ویلی سي ډینینګ روم ورته وایي ویر از د کیټ کیټ چیرې ده هغه ورته وایي شي از ان د ډینینګ روم هغه وایي د غذا خوړلو په اتاق کې ده شي از ان د ډینینګ روم هغه د غذا خوړلو په اتاق کې ده بیا یې ورته وایي واټ از شي ډوینګ هغه څه ترسره کوي هغه څه کوي وایي اوس فعلا یې ورته وایي شي از سلیپینګ شي از سلیپینګ هغه د ویده کېدلو په حالت کې ده یعنې هغه ویده ده صحیح سو نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لیټس ټاک چې راځي خبرې وکړو برنامه وه او ویډیو وه انشاءالله چې تر بلې ویډیو چې زه بیا راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای په امان